الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت من بیانو او پاغي کې د دریم درس ته د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره اخرنی درس او اخرنی بیان هغه مونږه په دې موضوع کړو چې د عربو د جاهلیت په زمانه کې سیاسي حالات او دینی حالات څنګه او بلدا چې څنګه د عربو تر شرک راغلو او څنګه دوی د ابراهيم عليه السلام د دین واوړېدو او بیا نصرانیت وته څنګه راغلو، يهودیت وته څنګه راغلو، دغه تفصیل مونږ ته کړو او دغه بعض عقیده او عادات او تقالید هغه ته مزمز کی اشاره شیو. نن به ان شاء الله د جاهلیت په وخت کې اجتماعي حالات چې دوی یو بل سره اوسېده څنګه وو، یو بل سره تعلقات څنګه وو، د ښځې خاوند، د پلار او د بچو، نورو خپلوانو، د خاندانونو او دغه شان اقتصادي حالات څنګه وو، یعنی دوی مال ګټلو طریقه سوا او دریم پاغو کې خصيفات او هغه بیانو، خخویونه او پاغو کې او عادات پکې مو نغوم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى په توفیق سره بیانو. اولنی مسله هغه ده چې د عربو اجتماعي حالات د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثتنا یا د پیدایش نه مخکې هغه سو تاسو دا ووري تاسو به حیران شئ چې څنګه الله سبحانه وتعالى دغه تیارو کې د رڼا راولېږله او هغه د دین دی. ناشنا حالات دغوی عربو کې چې دینو طبقې وي او هر طبقه د بلې نه جدا ده، حالات جدا دي. طبقې دي چې بازوچت خلکو د نسب او خاندان او د مال په لحاظ او د زور په لحاظ دغوی حالات یو شان دي. بل طرف ته کمزوري خلک دي دغوی حالات بل شان دي، منځني خلک دغوی حالات بل شان دي. بیا چې بګي کم غلامان دي، مرید یا وینځه ده، نو دغوی حالات بل شان دي او دې ټول ته به اشاره کوو ان شاء الله. عربو د جاهلیت په زمانه کې خصوصا په حجاز کې جزیرة العرب کې د خپل کور والا سره تعلقات چې دینو د بازو خلکو دیسو چې د خزو له سم مقام ورکړو او سمي اوچتې کړي وي د خزې دغوی د پاره به ویني به هم تویولې، دغوی د پاره به تورې مروتې او بازو به کې د هغه خلکو صفت کو چې کم سړی د خپل خزې خیال ډیر ساتي او غالب اوقاتو کې دغه نه مشوره لري، دغه نه رائے لري، تر دې چې د کوم چې اوچته طبقه وا د دوی د زنانو کې د طاقت مو کوو غوړي نو دوه قبيلې به یو ځای کولای شي صلح لپاره او که دوی وخت نو دوی به اکثر ور بکیم جوړ کونه دوه قبيلې به ورانه کړي. دلیل به دې باندې چې هغه سره اختیارات هغه ډیرو د بعضو حالات دي چې هغه د زنانو سره اختیارات هغه ډیرو، خو د دې هر سبب وجود سړی چې ونه دی به د خاندان مشرو مشرتیا به دي چې خزل نه ورکوله چې مطلق مشرتیا د خزل ورکی او بس هغه سوی نه مشر به سړیو، خو دې سړی به د خزل بیا مقام ډیر اوچت ورکړو او داغه خبره به چلیده د سړی دغه څنګه خزي به د چا سره واده کو نو لازم به د مشرانو نه به تاسو کېدو دغه اوچت خلک زما خوې کنه چې طبقې دي دغه یو طبقه ده چې دغه د عادت چې هغه به لازم د مشرانو نه تپوس کو
او دې کېدې نه شو چې زنانه دی لاړ شي او بخپل مرزي دی یاری کوي او تختی چا سره دا نه چری د په وخت او په دغه طبقه کې دا خو هغه اوچت خلک دي. به د دوی نه بعد چې کم دي چې کم منځني دي هغه طبقه چې هغه په منځ کې ده نو په هغو کې اختلاط د سړو او د ښځو په منځ کې او خف حاشي او بے حیائی د دوی په دې منځ کې وه. او تاسو اندازه لګولی شئ چې د ښځې څه مقام و د جاهلیت په وخت کې. نن سبا د بعض چې دی نو راپاسي خصوصا داسې لیبرل او علمانیان او په میډیا باندې دا خبرې کوي چې اسلام د ښځو حقوق نه دي ښکاره کړي والعیاذ بالله او منګه راوتي وي حق غواړو د ښځو دپاره او چغه ووایو د ښځو دپاره. دا ټول یو گیم دی زموږ د دین د خرابولو دپاره. تاسو ته زه بعض خبرې را نقل کومه بعض حالات چې د جاهلیت په زمانه کې د زنانو سره معاملات څنګه وو خصوصا دغه طبقه کوم چې منځنۍ ده چې کوم اوچت خلک وو هغو به د ښځې داسې خیال ساتو خو عام چې کوم خلک وو د هغوی حالات دي غالبا حالات داسې وو. تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه وتعالی څنګه دې زنانه له د عزت ورکو. حیران به شئ دومره اوچت مقام ول الله ورکړی چې داسې په یو بل مذهب کې تاسو ته نه میلاوي. او داسې دې خلکو خبرې دی غواړي دا چې زمونږ د دوی د ښځې حق دی ته وایي چې زنانه روډونو ته راوځي زنانه فحاشۍ ته راوځي زنانه فلمونو ته راوځي سندرو ته راوځي ټیویانو ته راوځي دې ته حق وایي. بس صرف دغه आवाज لګي دې لپاره بل د دې لپاره چې که دوی د جنکو ته رسېدل غواړي چې په اسانۍ سره رسېږي چې جنې په کور کې ناست دی او ښه په عزت او په احترام سره نو دا قسمه خلکو ته رسېدی نشي. کله چې فحاشي عام شي والعیاذ بالله نو بیا به دوی ته لارې اسانې شي. دا د دې خلکو مقصد دی کوم چې دقه یوه چغه لګوي بس وي د ښځو حق او د ښځو حق. او ته به حیران شي ته به وایي چې په دې دنیا کې د سره بل مخلوق شتي نه ځکه چې د دې خلکو په خوله باندې یو ټکی دی د ښځو حقوق او د ښځو حقوق. د ښځو حقوق کته د ښځو حقوق بره بوډاګان هم شتي موږ سره ماشومانان هم شتي موږ سره مظلومان هم شتي موږ سره قسمه قسم خلک دي یوازې تا ته دغه حق یادېږي بس چې ته د ښځې حق یادې نو خبره دا چې اصل کې د دوی به خپل مقصد دی نور هغو څه داسې خیرخوا نه دي د ښځو چې د دوی حقوق ادا کوي. د جاهلیت په وخت کې ما وایي چې غالبا فحاشي وه او بې حیایي وه. هغو چې به کوم ودونه کول هغه په څلور قسمه. امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها نه هغه وایي چې ان النکاح فی الجاهلیة کان علی 4 انحاء. د جاهلیت په زمانه کې نکاح په څلور قسمه وه. فكان منها نكاح الناس اليوم یو دغه نکاح کوم چې نن سبا ده او غدا يخطب الرجل الى الرجل یو سړی بل بل سړی پسې هغه ته وایي چې ستاسو لور ز خپل جوړه غواړم یا خپل ځان له ستاسو خور ابو سیدا او برازي شو بیا به مہر پکې خود او بیا به نکاح وکړي. او طریقه دا چې نن سبا هم ده او شریعت دغه طریقه پرې خو ده. شریعت هم دغه طریقه خولې چې الک یا د الک مشران لاړ شي جنې خواته او د هغې د مشرانو سره به خبره کوي. لازم به کې د مشر نه اجازه غوښتل کیږي او د هغې سره سره د جنې اجازه پکې لازم ده. دا شریعت ګوره حق ورکړی او دې خبره لازم ان شاء الله د مشرانو اجازه سره د ښځې د اجازه ته د دوه لازمي یوازې ګوره په دې کار نه کیږي چې د مشرانو اجازه. اکثر مشران دي چې خپل رشتې پالي په خور او لور باندې دا زموږ د کاکا زوی او د ماما زوی دی د دیسه او د کته او د بره خپل رشتې به پالي دي. د ګوري نه چې د دې جنې مستقبل وسي دا به څنګه حالت تیری دا خلک څنګه خلک دي خو خپل رشتې به ساته بس اسیم به دې بیغمه دي. نو اکثر خلک دي سي دي دوی ماغه دي چې صرف د جنې مرایته ګوره به جنې سوي نه مشران نه بګی ته پوس لازم دی کې دي چې جنې ودي سالک غوړه کی چې هغه بي دي نه
کې دي شي یو دي سره غوړه کې چې هغه مناسب نه د دوی سره د خاندان سره د معاشري سره نو لازم شریعت د دوه خبرې خولې دي چې لازم به د مشرانو اجازه تي او دویم به چا اجازه تي د دې جنې او د الک اجازه به د دوی رضا ده لازم نو دا یو نکاح وا دویم نکاح دا وا دې ته ویل کېدو نکاح الاستبضاع او دا ډیر ناشنا نکاح وا دا دي سوا وی کله چې یو خزه پاک شو د حیز نه نو دې سړی بوته وی تلاړ شه په پلاني پسې پلاني بچ ته څوک مشهور سړی بو شاعر بو او دسی په جنگونو کې به تکړه سړیو اسونه به زغلول یا بل څه مهارت به مالدار او بل څه نو دبه د خپل خزولې ګل باغ پسې او د بو سره کورواله نه کو نه هغه سړی پسې به ولې ګل د خزې به دغه سره وخت تیر کو بیا براله تر دې چې حمل واضح شي چې کله حمل واضح شو نو بس دا ماشوم د هغه سړی نه پیدا شو نو کې دي شي چې دغه نه پیدا شي نو دغه پشان وي ولعیاذ بالله دا دویم قسم نکاح او بغو کې او د فحاشۍ ته سوچ کوي او د بهایت چې خپل خزه به ولېګل په خپل مرزي په پلاني او علاني پسې او لار شوی ته دغه سره وخت تیر کا چې هغه سره کورواله وکي او زنا ده تاسو زنا وکي او دغه نه بیا یو ماشوم پیدا شي دریم قسم نکاح داوا چې لس کسان برالو په یو خزه پسې او د لسو کسانو به د یوې خزې سره زنا وکړه نو کله چې به دغه حمل جوړ شو او بیا به د ماشوم پیدا شو نو یو څو ورځې بعد د ماشوم د پیدا کېدو نه یو څو ورځې بعد د ټول سړي به راوغوښتو او په چا کې به د طاقت نو چې هغه انکار کړو لازم برازي ځکه چې د خزې سره زنا کړې ده نو چې کله بال تلاړو هغه وته وي تاسو په دې چې تاسو ما سره سکړو او دغه د لاس ماشوم پیدا شوی او هو ابنك يا فلان او غستا زوی ما تخکاری پلانیه بس دا به دغه زوی چې دی جنیب په چا باندې لاس کې خو د خزي په چا باندې لاس کې خو هغه سړی به د دې ماشوم سو هغه به د دې ماشوم پلارو او په دې کې دا طاقت نو چې دغه نه انکار وکړي سلورم قسم نکاح داوا چې ډیر شي کسان به جمع شو ډیر شي د خلصو اب ډیر شي او په دې خزب شي بلاړو وهن البغايا او دا زنانوي چې وليذ بالله رندیتوب وکاو او د دوی د کورونو په دروازو باندې با جنډې لګېدلې وي چې نه پته لري کې څوک راځي نو راځي بیا به دې حمل شو ماشوم به بخېټه شو کله چې به دا ماشوم پیدا شو نو یو دي زنانه به راوسته چې هغه به ماهر وا او هغه به د معلومول شو یا خپل تجربه به استعمالوله چې دا الک یا دا جنۍ یا دا ماشوم د په دې سړو کې چاته ترې نغیب بیا خبرو کړو دا د پلاني دی بس د دې ماشوم نسبت به بیا فما قصړی ته کېدو او هغه به انکار نشو کوله فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اشرنا وجه کله بیا الله سبحانه وتعالى رسول الله راولېګو هدم نکاح اهل الجاهليه رسول الله د ټول نکاحګانی باطل کړي الا سوای دغه یو نکاح نه د کوم چې نن سبا ده وي اسلام نکاح معروفه ده زنانو حالو او تاسو چوکي چې دا څه حالو دا خو د خپې پیزاروم نه لس کسان دی راځي کورواله یو سره کوي او دیرش دی راځي او سلويخ دی راځي بیا به د ماشوم نسبت چې چاته وشو نو زنانه اسیو د لوبي شیزو چې لوبي پکوا ځکه د عربو به د جنکو سره نه لګیدا او چې کله به جنې پیدا شو نو بس بیا بر د حالت چې دغه به خراب شي سوچ به کو چې سو سروک ويجعلون لله البنات هلاك الله ته نسبت تسکو
د لونو ولهم ما یشتهون او د دوی چې سخوخه هغه لکانو هغه نسبت په ځان ته کو الله په قران کې د خلکو تذکرہ کړی دا دغه مخکینه ایتونه کې الله سبحانه وتعالى وایي واذا بشر احدهم بالانثى الله کله چې دوی کې چاته زیره ور کړی چې وی لور دی شوی مبارک ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخبه تکتور شو د حسین براډک يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله وی به قوم نه پټېدو شکر دغه زیره رانه کی سبحان الله ته چې بالکل زموږ د معاشري خبره کی دا عادت الحمدلله د عربونو ختم شوی کچرته یې ډېر لګ بپاتې نور غالبا عربو کې دا عادت نشته سبحان الله سبحانه وتعالى ولونم د عربو لډيري ور کوي دوی اکثر لونی وسم خوشاله برکتی جونی او زمونږه اته ځامن به نه هم بلوروش بیا بس سوکونه یاره جنې پیدا شو تبه چې د رزق ول دی ور کوي یا الله ویلی چې چا ځامن ډیری اغلب د جنت ور کومه د دې خبره مبارک ډیر حدیثونه راغلي دي چې جنې چې له برکت له بده من ما یو بیانوم کړی الحمدلله خ تفصیلی لونه د کور برکت او د الله نعمت ولته ما تفصیلا دا خبره ذکر کړی ده او پیغمبران چې در جنکو پلارانو د پیغمبرانو غالبا لونه به ځامن نو او کوو لکه زموږ پیغمبر سم ته وګورم ځامن په وډکوالي کې چې مړ دي دا دغه معاملې د زنانو سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی کان الرجل اذا مات ابوه دی سړي پلار چې مړ شو او یا به رور مړ شو نو بس دا خزه چې کوم پاتې شو د پلار نه یا د رور نه دا اوس د دې سړي سره سامان دی د خپل مرزي د کده ځان سره ساتي او قبل چاله ورکی یاد بمړ شي په دغه ځکه او دې بده دین هغه مال واخلي کم چې دې سره دی د پلار خزه به کینولو او د پلار د خزه سره به نکاح کوله هغه سره به واده کو که خو نه بس کینولې و چې مړ شي چې مال تی ماته پاتې شي او نن سبا د عادت په پښتنو کې شته سید چې د پلار خزه د حسینی شویل چې جلته مسلمانان یو الحمدلله خو ضرور خزه ناغه به عدتم تیر کی بیا من به دغه کور کې ناشته خکه څوک غختول راځي نه بچا پسی بزي هغه پوخانی سخر پسی پوخانه اچ مازی کې سخرو دا غنه به جنیلا سواړي بیا او رښتیا به غواړي دا ډېر عجیب خبره ده جنې د دې کور نه ختم شوه خاوني لاړ مړ شو عدت تیر کو خبره بالکل ختم شوه اوس بیا هم زیره د دې سخر نه بوله اجازه تلې مور پلار په ګلاس نه راشي دغه طریقه ده او یا بناستي په کور کې دغه دوی سره وي خپل مرزي لکه چې د بل لکته واده کړی یو خدای قبل ته بزرګ واده نه کړی یو په دغه کور کې بناستي که هر څه کېدو سویل نشو د کور خزره د جاهلیت مسله ده چې کله خاون مړ شي او خزي عدت تیر کو د مور پلار د غوی ده اجازه چې سو غواړي د سو غواړي د واده لپاره د دې په مور پلار پسې بورزي په دغه سړي پسې بنورزي چې کم د دې مخ کې سخرو او د دې خپل مرزي کدا غواړي چې مثال کې د کور کې دغه خاوني سره وزلته وشيګم زما بچی دي ما سره او زموږ د کور د هیڅ خبر نه کدا وې چې د پلار کړو وشيګم هم د خپل مرزي او د دغه په کې هیڅ حق نشته دا باز راشي وې خزه مړه ده او سره دي پاتې شي او سخر غریب لولوي سنه ور کوي دا سره چې کوم د خزینه پاتې شي او د خزینه په مہر کې ورکی دا ګوره محض د دې خزې دي داخله کوي وې سره ول خیر د ډیر ورکه بیا سیم د کور ته راځي بیا سیم د کور ته راځي بده کې چل چې بیا هم زمونږ دي نه د بیا د خاون رسی د بچوي رسی او د مور پلار رسی کم سره چې زمونږ د پښتنو نه لګي دا غوي حق پکې رسی او سخرته وایو چې الله دې روغ صحت ترکی او زګر زمزي کوا ستاپ دې کې هیڅ څه نه رسی دا لا پریدا د هلک رور به ګرم کیږي زما به کې میسه ده زمونږ د کور سره دي زمونږ مال له
دا د خزي مال د سرو کې د خزي چې مړ شو په دې سرو کې یا زمکه کې د دې د بچو حق دی د ټول نزيت حق پکې د بچو دی به د خاون حق دی او به د مور پلار حق د ټول حقوق الله سبحانه وتعالى په قران کې بیان کړي چې دا تفصیل نظم خدای او مسله مخې تراله دغه شان جاهلیت ولا به زنانو له میراث کې سنه ورکوله او دا به وی لا يرثنا الا من يحمل السيف میراث به هغه سو کوړي چې توره چلی توره او توره خو سړی چلی نو خزله به میراث کې څه نور کوله او ډیر د افسوس سره دام زموږ د معاشري حال دی جاهلیت د معاشرو حال خپل سره ګوري کنه دا بس دي شکین چې کله زوم چې په خابه دکې استغفر الله ته ګورو د ظالمان او ځان ته نه ګوري اکثر په دکې د مرزي خدای هغه چې وره استغفر الله وای خپل ځان او د پښتو غیرت ښکاری هغه هم دغه پښتو غیرت کول هغه هم د غیرت ښکاری دو چې خزر لا چا میراث ورکړی او سپوري میراث به وي هغه سوکلی چې هغه توره چلی په جنگونو کې هغه سړی دی نن سبا دا مسله په بعضو مسلمانانو کې خصوصا زموږ په معاشره کې د عامه ده چې وي شریعت او شریعت کته او شریعت بر بته شریعت کې خدام دی چې حساب ورکه دا الله دې طاقت راکې مونږ کمزوري او پورا عمل کله کولای شو پورا عمل نشي کولای دومره د چې الله دین ډیر مزدار دین دی وي ډیر مزدار دی چې مونږ کې کنه وي ډیر مزه کوي خنور چې کې مسلې دا غي سره یې خیال اوس کمزوري دعا کوه چې الله موږ لم طاقت راکې دا کم خلک چې د لونو حق نور کوي او د خويندو په میراث کې قیامت پورز بد یوي روپۍ د دوی سره حساب کتاب کیږي او هغه وخت کې به دوی ته پته ورګي چې رسول الله وي چې چا یو لزمکه ظلمن واغسته د چاره د قیامت پورز بوت الله وونه زمکه دی غاړي ته واچي او په جهنم کې به ګرځي دا وی به خاول لوړی دی کړه تر واغسته پورا جنې کامله جنې او د غالک لدی ورکړه اوس د زمکه نه د پیرزو چې انسان دی انسان قیمتي لکه زمکه قیمتي انسان قیمتي انسان دی ګوړي دي بعضوی خاوني وي قمقل وند کېږي چې خاص تصرف نشي کوله کوم وخت چې ورکول به وکړي کې دوی لا قمقل له یو ما به شراغله وي هغه قمقل وند کېږي او منګي ولا ساتو ما ته ډیر خسړې دي ساتي ور سلیکل دي کړی دی ما وصیت کړی چې دا ایسه زمونږ د خور د خاوني قمقل له مولا ساتري د زمړ شوند بوله ورک ندی چې لیکل خو نو ما چې تمړ شي بچو ته پته ولګي ته دومره خسړې ته ولا ساتي زمکه ورکمای ایسه ورک لاړ بیا لک سبات بیا راغی سیومنت زمانه مخ کې روانو په لاره بیا را بسره وګرځید وشي څه خو د کروڑاو ده ما دې سوای و صحیح خبره دراله اول دې غریب دې قمقل جوړ کو او کله ویلې ونه دا او کله بیمار و سو دې کروڑاو ده د کروڑاو نه مې د کربونو ډالر کده زمکه دا ورکه د قیامت پرز باندې الله ته پوښتنه او کته الله له جواب ورکول شي او ستور طریقه د سره نه بیا صحیح ده د اخري خبره ډیره خو دې خو وکړو کدیسی وکم اخر کې ته ما نور تنګول مکو دغه خبره وا کورکه وریکا کنه ورکه مور کو پارش باندې یو رب دې د قیامت پرز به سره په سره کې خبره ختم شوه اوس موږ سره پیټی کې کدیسی وشي سړي کې لار ملاوي شي نو هغه هم دا چل کو چې ایسوي په میراث کې دا به نور کول جن کوله الکانو کې چې کم نږدې وغوله به ور کوله لکه مثال کې پلار نیکه کدوی بنو مثال کرور تر ماما دوی ته به یې سملاوي ده او دا کم کس چې مړ شوی دی د دې بیا بچي اب د په کفالت کیو چاته چې میراث ورکړی شوی ده پورا ابو له بچي به ساتل دغه شند جاهلیت په وخت کې دا مسله مو چې کله به یو سړی مړ شو او داغه به خزوا یعنی یو سړی مړ شو خزتی پاتې شو او بچی شتي خو د خزینه نه نه بل خزه هم ده یا خزه شتي او یا مړه نو په دوی کې چې کم مشر زوی دی
دا زنانه چې کومه د پلار نه پاتې شوی دا به دغه په میراث کې رسیده، نو دغه خپل مرزي ده. که خوښه شو د واده د پاره نو کپڑے به گزار کړه، کپڑے به گزار کړه بس وې دا الګ خوښه شوی دی به واده کی. نو ریاض بالله د پلار د خځې سره به واده کو، او که خوښه نه شو نو بس هغه له اجازه ورکو چې ته چا سره واده کې نو کوه. دغه شند جاهلیت بوخ کې دا مسله و چې جنکی به خخولې او د سره دا په انسانانو کې نشمارلې، او طریقه د خخولو دا و چې بعضو سیرتونو کې راغلي دي او بعضو په خپل د جاهلیت په زمانه کې کوم خلک پاتې شي او په خپل د طریقه بیان کړي چې موږ به دا چل کوو. چې کله به یو سړی لور پیدا شو او دا به پرې خودا یعنی نه به وجله، نو هغه ته به د وړي کمیس واغوستو او هغه له به بيزي ګډي ورکړ دا به ولا ساتري. یو طریقه دا جنکو سره کني وجني نو بیا به سره دا کار کوي، او کوجني نو پرې به خو د تر دې چې شپږو کال عمر ته ورسي. چې کله به شپږو کال شو نو مور ته به ولوي دا تیار کا او خسته کې چې بوزه مې د مور خپلوانو له نو دا شب هغه روانه کړه او د بوته د مخ کې نه کنده کنستي و په صحرا کې چې کله به د ماشوم هغه ته بوتله وته کته وګور دي کې سړي چای وته وګورو د بوله شانه د کور کړای ته گزار کړه به په خوري واړولې او د شن ژوندۍ ماشوم به خخا کړه. بل طریقه دا و چې کله به زنانه په خېټه باندې حمل او بچي به پیدا کېدو نو د زنانه به بوتله د کندې خواته چې کله به ماشوم پیدا شو کده الکی نو بس به راوړل ځان سره، او کده جنین هم دغه کندې ته به گزار کړه او به بل پاسه خوري راوړولې. او دغه وجه دا و دوی چې د جنکی خولي دغه یو وجه دا و چې د دې د لاسه چې سباله په جنگ کې د زمنګ نسب په قیدیانو کې بونځي او موږ په شرمې وځي دا جنگونه ډیرو نه دغه د لاسه به دا جنکی نه وي خوخي. او دې ویل کی چې اولنې کس چې د طریقې ایجاد کړو دا غنوم قیس ابن عاصم التمیمی، دا یو ضرور انسانو او د غټ خاندان بنو تمیم قبیله او غټ قبیله ده. نو په دوی باندې النعمان ابن المنذر داغه قبیله او خاندان په د باندې حمله کړې و د په خاندان باندې. د دوی په مخ کې مسلې چلی درې او به هغه एकदम حمله وکړه. چې حمله به وکړه نو د دوی د قبیله د قیس د قبیله زنانه او کسان دنیا کسان نور ځان سره قیدین کړو بوته چې باغی کې د قیس لوروم و. به دغه نه بعد دوی په منځ کې صلح وشو، چې صلح وشو نو د جنې تیرا وسه لوري تیرا وسته او د لوري چا بوله د نعمان ابن المنذر ځان د پاره بوله به را وسته چې را وسه صلح وشو نو خپل لور ته وي چې سیره درنه هغه هم اقل خو د چا سره چیوا کوم خاندان چې د پلار په خاندان باندې حمله کړو وما غاله کې خوخه وې زبالته ما ناغه قسم وغوړو چې دنن بعد چې کلم زما لور کیږي زبې ژوندۍ خخومه. او د سی ویل کیږي چې د قیس په خپل سوارلس لونه خخې کړي خبره او به عرب په دې طریقه باندې روان شو. د دې خبرې ته وکړو چې دا چلو کو نو بیا باغوم دي چل کو خباس پکې دي چې په عربو کې چاغوي بدی نه کته چې دا جنې ده کدا الکته خو چې بچي به پیدا شو هغه به مړ کاو او دغه سبب غریبی او لوګه چې موږ به په دې باندې یا په د باندې خرچه به څنګه کوو. او دین الله سبحانه وتعالى من کړی دا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم، موږ تاسو لم رزق درکو الله وي دوی لم رزق ورکو. او دا بچي بالکل بندول یا دوا بچی راوړه د ماډرن خلک دوه بچی راوړي دام د بچو وجل دي دم د بچو وجل ویل کیږي او د خلکوم ذمہوار دي. او دویم د خبره کې وی رزق جی رزق ته به چې د مور د خېټه نه چې د انجینیر راوته او ډاکټر راوته په خپلم غریب سړیو مزدوري وکړه ځان لچ ته دوه ټیم ډوډۍ پیدا کینې ته چا ساتلې دغه شان الله سبحانه وتعالى ساده بچی ساتي. او چې بچي کله راشي دنیا ته دغه سره دغه رزق راځي دغه غم کو ته صرف اسباب لټاوه رزق ورکونکي الله سبحانه وتعالى. نو په عربو کې دا عادتو خپ دوی کې باز خلک دي شو
لکه هر معاشره کې خاو بد خلک بعض کسان دي چې هغه به د کوشش کوي د خپل مال به خرچ کوي د لپاره چې دا جنکی د دینه بچ کو چې څوک خخې نه کی پغو کې یو کس دغه نوم صعصعه ابن ناجیه التمیمی دا صعصعه خمالدار سره او دی به چې کله به خبر شو چې پلاني کور کې ماشوم شوی نه دی بلتلا چې وبرغه اتپوس وو کو به صدقه وي جنیده نو دبو ته دي سوي وې زبدله یو اوخ درکم او دو بلار به اوخي د لسو میاشتو هغه بدل زدر کوم او د جنې مال راکای د جنې به تیوړ به بده ساتل لوی به کړه به واده او د اسلام راتلو پوری په سیرت کې راځي چې د صد پاسه سلور سو جنکی لوی کړي وي او دغه خیال ساتلو دي چې خلک پکې وو یو بلو دغه نوم زید ابن عمرو ابن نفیل القرشی ابا ګرځیدو په صحرا کې او زینو ته معلوم چې دلته د خلک جنکی خخی ناغه بولته ورته چې وبره وته د مړ کومه مال راکه زوی ساتم او په ما باندې ارسه شو چې کله بلوي شو نبی بل پلارته وی که غواړي د ستالور د والو کنه غواړي به بل د څه طریقو کې توغه واده کړه د یو چت انسانو نو بس خلک به کې دي سیمو چې دغه د طریقه چاو به یعنی په دې باندې مخه بکیدو چې څنګه یو سړی زیو ماشومه خخی او غریبي څه ګناه نشته اباز وی بیا دې لور راوړوي خزي ته وي بیا دې راوړوي تدنن نه باندې راوړل د پښن قمقل انسان ما د زمکه بده مخ نه دی چې سړی خزي ته ګوت راقي تدنن نه باندې جنې راوړل ځه زموږ د خزي دي چې ډېر حیانا کې ډېر درنی خزي چې لکه زورور خزي کې نو ته چې بزان کې غیرت ولګوته لکه زه بدل لک راوړم ځکه چې د ماشو غسل پیدا کیږي د پلان لري د مور سره کار دي دا خو زمکه ده ته به څنګه فصل کړی هغه بری وي نو فصل کړل خو به تا باندې نو بزان کې زور پیدا کا ځان نرکا سړی کا الکه کې جو الک بدل وړي کړه د قمقلانو خلکو د جاهلو خلکو خبري چې خزه وې ټکې وې ته بیا جنې راوړ دغه شان د جاهلیت په وخت کې دا د څه خاص عادت نو د واده د پاره چې مثال کې صرف څلور خزي بکې یا دوه خزي بکې چې څومره کولای شي کوا به چې کله اسلام دا منع کړو نه صحابه کرامو کې دي صحابه کرامو چې راوي لس خزي وي د چا اتوي د چا وي باقي پرې خو د سلوري ځان سره بیا پاتې کړي دغه شان په وو کې دا طریقه مو چې دوه خويندې به یو بسر جمع کول دي کې استغنو دوه خويندې به دوه به خوخي دوه به چې نه واده کړي او طلاق خو غب شپ پورس کې سل طلاق ورکوا او بیا راولا او یا زوړند پرېدا د سره مطلق ورکو ما ول خاله ورزه او د نن سبا زموږ په معاشره کې ومشتي نور کوملوي طلاق پرې دي جناسته التزامون غالبا خلک د شریعت نه دي خبر او به د زنانه د خپل حقوق نه دي خبر چې شریعت دوی له حق ور کړي دیږي کې د زنانه خبره قاعده په علماو پسې په قاضي پسې په مشرانو پسې تللی شي او کیس کولای شي په دې سړي باندې چې د زدي سي پرې خو دې نه می طلاقې نه می ځانته نږدې کوي نو د خزي له قاضي یا عالم یا د وخت کوم مشري هغه به طلاق ورکی دا طلاق به دې حسابي کې لګې دې سړي چې ورکړو دا نشته په شریعت کې ځوړند دی بس پرې خو دې مې دې په پته ولګي هغه غریبه 15 کال او 6 کال او 8 کال او 10 کال ناشتي او د ځان بل واده کړي او بس دغه مې پرې خو دې او په منځ کې به کله جرګي زیره وي چې صلح به وکړو لس کال غریب دي چې تیر کړو بیا هم د خلکو موږ ته محتاج وي دي سړی ته چې د خلینو څخه ګو باسي هیڅ محتاجي به کې نشته کم سړی چې دي سي داغه نه طلاق د قاضي په واسطه سره د محکمې په واسطه سره مشرانو په واسطه سره دا غسته کی بیا خو مزيش جنې کوو به پریدو د ما ځوړند پرې خو دي نو له طلاق ورکوم نه زما خزه ګرځي د حضور هم شو هم دغه طریقه د جاهلیت په زمانه کې و چې زنانو هغه شي غب جوړ کړو
نو عام حالات اجتماعي حالات خصوصا د زنانو سره هغه دا چې فحاشي عامه وا او خصوصا چې د فحاشي او زنا به وکنه د خلکو د لاسو د کمی زنانه چې وینځي وي دوی به د زناګانې کولې او کمی زنانه چې بازادي زنانه وي درنې زنانه به او کې د زنا د نادرن به چرته دي باز زنانه به کولې نور چې کمی سپکی زنانه به وي او خاندان او نسب به نو او وینځي به وي نو هغه به د زناګانې ډېری کولې ولعیاذ بالله. کله چې شریعت راغی اسلام چې کله راغی نو د زنانه هغه حق راښکاره کو او د هغه زنجیرونه آزاد کړه او خصوصا دا خبره زموږ خلکو ته کوم چې وی د زنانه حق او د زنانه حق اسی صرف اشاره وته کومه اگر که زموږ د بیان موضوع ده نه خو ما اوله کې ویلو درس اوله کې کله چې موږ د سیرت شروع کوو چې موږ په هر ځای کې فائدہ او زموږ حالات څنګه دي دا لازم بیانو. ګوره شریعت ته نصاراو په یو وخت کې اجلاس کې نه ولو کمیټي کې نه ولو شورای کې نه ولو او دې سوچ باندې کې نه ولو چې آیا خزه انسان دی او کنه دا نن سبا چې موږ د خزو حقوق ادا کوو کنه دوی به دې سوچ کوي چې آیا خزه انسان دی او کنه نو دا خزه د سره په انسانانو کې نشمارله او وسوم دي سیده اسی په ظاهره کې موږ د خزو حقوق ادا کوو نور په دغه ملکونو کې د خزي حق داده چې دا چې کله بالغ شي او پیغله شي چې کمزې کې دی یاري ته زړه کې الته یاري کوي په کمزې کې زناګان الته زنا کوي د کم وخت پورې چې دی بدن روغ او ځواني چې کله دا ایکسپایر شي او د دې بدن ختم شو او عمر ډیر شو نو بیا د ځان له سپې والی سپې او غل ځان سره ګرځي او نه بیا بچي او نه پلاری او نه روري او هیڅ نه بدغه کته جو برزي او اق سپې سره ژوند تیرې بیا د خزو حقوق نه چې د خزو حقوق د قدي چې کله دا پیغلې د غلطه زنانو حال شریعت دا خبرو کړ چې نه زنانه چې دنو دا انسان را یا ایها الناس ای خلقو ای انسانانو انا خلقناکم من ذکر و انثى تاسو ما پیدا کړی د سړی نه نارینه او د خزینه په انسانانو کې داخله کړه چې دا انسان من عمل صالحا من ذکر او انثى چې نیک عمل کو کاغه سړی او کاغه خزه دغه شان الله سبحانه وتعالى د زنانو مثالونه ورکړي دي په قران کې چې هغه د همیشه لپاره یاد ستل کېږي او باغی کې یو بلقیس هغه واقعي د قیامت پورې ویل کېږي او د زنانو دغه شان د فرعون بیبي آسیا الله سبحانه وتعالى دغه تذکرہ په قران کې کړی ده چې هغه همیشه لپاره ویل کېږي. دریم دا چې شریعت ول سم حق ور کړی ک مور ده ک خور ده ک ترور ده ک لور ده ک مور ده صرف دغه یو دلیل به پوره دی چې ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی چې رسول الله پس یو کس راغی چې رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي یا رسول الله څوک ډېر حقدار دي سره خو کم وی امک استامور بیاوته څوک وی مور وی بیاوته څوک وی مور په اخري څلورم پیروتی ثم من وی ابوک بیا استپلار د حدیث امام بخاری وروړه ګوره د مور درجه ته درې پیری رسول الله د مور تذکر وکړه څلورم پیری د پلار تذکر وکړه انا کې پلار سړی دی خو سړی دی چې تذکر دغه د خزینه ورستو شو ګوره شریعت څنګه د زنان له عزت ورکړي او به د فائدې د ستې چې د مور پلار سره کله معامله کوي نو معمولی علماء چې معمولی پرخ ساتل پکاري څنګه پرخ بساتي د مور سره بلک زیاتې ځکه چې الته د مور تذکره ډیره شوی ده بیا که خور شي نو دا بورمثه رضی روایت ته امام حاکم راوړی صحیح حدیث ته وی چې رسول الله یو کس ته نصیحت کو ورته وی چې نیکی کوا د خپل مور سره امک او اباک او د خپل پلار سره کوا او اختک او اخاک او د خپل خور خیال ساته د خپل رور خیال ساته ثم ادناک به چې د کوم نږدې او سره په دې ټولو ځینو کې امک او اباک مور د پلار نه مخکې ذکر کړ اختک او اخاک خور د رور نه مخکې ذکر کړ او کترور شي د رسول الله تر د مور په شان او کدا لور شي نو رسول الله صلی الله علیه و انس بن مالک روایت ته وی من عال جاریتین حتى تبلغا چې سړی دولونی
او د دوی کفالت کی د دوی خطر بیتو کی په دوی خرچیو کی تر دې چې غوي پیغلی شي واده کی جاء یوم القیامت انا وهو ما هغه به قیامت پر دې شو لاړی وي د دوه ګوت رسول سم یو ذکر د الک په باره کې نه دی ویلي ګوره الک په باره کې دې څه قسم روایت نشته او د لونو په باره کې شته شپږم دا چې شریعت د واده طریقه خو چې دا جنې سره به زنا نه کوي نه به تخته او نه دا چې خپل مرزي به کم ځګي سره زړو شو شهوت پوره کو نه بلکې د واده طریقې خو او دومره عزت ول ورکو وی لاړ به شي په مشرانو په سیدغونه به وغواړي وي د عزت شریعت ورکړي دا واسي چې وي د میډیا ولا د لګي د زنانو حقوق موږ ورکو سي حقوق ورکړي دا د زنانه حق دی چې دومره درنه ده چې ته به ورځي پلار ته بوله خبره کې رور ته به کې او ماما او کاکا ته به کې په یو پیر نه دویم پیر بځي دریم پیر بځي دا غینه بعد به د خپل مرزي ده کس راضي شو ومه دا شریعت دا نه ویل چې یو سړی د خځې سره نه لګي بس خبره ختمه شو ځکه چې سړی سره نه لګي نه الله سبحانه وتعالى سوي وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله وی که حل نه جوړېدو دا غوي مشران دیم کینی دې مشران دیم کینی حق ول الله ورکړي د خپل ځان ته پوس کولای شي مشران دي کینی خبره به وکي دا نه چې بس ته جنې واده کړو بس خپل مرزي لري څو سره کې دغه مشران ته پوس کولای شي دغه مشران کې نهسته شي د الک د مشرانو سره یا د الک سره د خپل جنې ته پوس وک دغه شان دې ته وګوره چې کم سړی په زنانه باندې بهتان ولګي چې دا زناکار ده دا خراب ده د دې او دروغ وي والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء او سلور گواهان وسره نه فجلدوهم 80 جلده اتیا دوری به وي ته تسخ کاری چې ته به بهتان لګي په خزري بهتان ولګو گواهان د سړي شي اتیا دوری به وي دا شاه رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه بیعت کو د سړو سره به جدا بیعت کو د خزو سره به جدا بیعت کو دلیل چې شریعت غولم مقام ور کړي دغه شریعت ولا میراث ور کړي دي مہر ولا ور کړي دي واده کې مہر لازم ور کړي خاوند ته ور ویلي وی لازم به خرچ کړي د اوسېدو زیب ور کړي دغه شریعت ولا د حق ور کړي چې کله واده کیږي نو تپوس به کوي اجازه به غواړي راضي کني کرازی او سیده کرازی نو دا ودنی شي کېده د دین د واضح شو چې شریعت چې اسلام شریعت او اسلام چې زنانه لکم حقونه ورکړي د په بل یو مذهب کې نشته او څومره عزت ولا لازم زموږ د زنانه دي سړي لکه یو بادشاہ چې د ملک صرف اډر کوي موږ ته ټلیفون وکي و چې راتلې ځان سره سره دغه دا راوړه په موږ پر پیرای شي وسی الله د کم ځینې راوړو یو ته ټلیفون کو بل ته ګلک قرض راکړه خرچ نشي مېش په اخره کې به درک مال دا واله ما بوز پلاني زیته ما بوز ډاکټر لا د عزت ته کنه د عزت ته چې سړو پښانو سره بټوي راغستي او کته او برزي او به خپل کارونه بخپل کو دا خو عزت دې کړه دا خو دې ستړي کړه دا خو دې و شرموله او شریعت ولدغه ورکړه چې بچی پیدا شي او به د بوډۍ شي نه د بیا مقه مثالی یو ته وېدا چلو کبل ته وېدا چلو کو باو کې مجال نه ک دین بکیاله نه دغه مجال نه چې انکار وکي خور سو مګرانی به لونه سو مګرانی الله ور عزت ورکړي د عزت ول الله سبحانه تعالی ورکړي د دغه پوری د هغه وخت پوری جنې پیغله شي د پلار بکور کې په حیا او عزت سره ناشته او کچای نوم واغستو دي جنې غلط او پلار ته خبر شو یا رور ته خبر شو زی جنگونه کوي وجل بکیم شوی دي خلکو به یو بل وجلی دومره خلک خیر ساتي په اسلام شریعت دومره خیر احترام ورکړي او به چې واده شي پردي کور ته لاړ شي نبي سوک تذکرنی شي کولای چې خاوني دي سخري دي هغه قبيله ولا بیا د دې خیر ساتي نو دا مقام او د عزت د الله سبحانه تعالی ورکړي دي زنانو ته در زنانو حالات ولته خدغشن د جاهلیت په وخت کې معاملات د رونو سره د ترونو د زامنو سره د خاندان سره ډیر مضبوط دغه وجه سو د دې جنگونو دلاس او تعصب دلاسه قبلی تعصب او کډیرو به د زموږ د خاندان نه دي کله زر ناروا وي خدای زموږ د خاندان نه دي
که روري لاړ مثال کې ظلم یو کو سړی مړ کو پنه حق راغه خلک په سیرالو به ستارو راغله زمون کسي وجله نه دي نه چې د خبر ورته جوړي دی وجله دا وسره به مقابله کوي دا تعصب او د عصبیت په غو کې وو ها دا پکې مو چې کله کله به ورانی دي دغه د لاسه دی مشرتیا د لاسه او د ته مخ کې اشاره کړې و چې دا مشرتیا ډیر وران شي دی د لاسه رونه مورانی او تر زامن او ماما زامن او دویم دی وبل سره ورانی ته شند قبيلوم دی وبل سره دغه تعلقاتو چې دې مضبوط نه وو او د مخ کې موږ دا خبره ذکر کړې و چې هغه تعلقات دی وبل سره د قومونی وبل سره سي مضبوط تعلقات نه خو د بعض تقالید د لاسه د بعض اعمالو د لاسه چې دوی بم کول نو دغه د لاسه بلګیو زپات کیدو نور دی وبل سره به دي سي خاص نه لګیدا لنډه خبره ده چې اجتماعي حالات د جاهلیت په وخت کې به انتها کمزوري وو او هر طرف ته جاهلیت او هر طرف ته تیری وي او هر طرف ته غالبا ظلمونو اگر کدي خلک په کوچ غوي به د ظلم خلاف کول او دغه خلاف په ودرېدو دي خلک پکې اقتصادي حالات دغه دي چې عربو دي کسب او تجارت دي غټ نو او د دې مشهور تجارت دغه چې الله سبحانه وتعالى بالقرآن كم تذكر لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف یو د جمی سفر او دویم د وړو په جمی کې به یمن ته تلو او په وړو کې به شام ته تلو کې خلاقه دغه د دې طریقه طائف کې ګټ تاجرانو په مکه کې تاجرانو خو دومره چې د تجارت مخنو دغه وجه دا چې امن نو او د دې تجارت به په هغه ورځو کې خچلې دوی چې کله به د اشهر الحرم را لري سلور میاشت په کوم کې چې جنگونه حرام دي کنه دې ته به دوی څه خوشالي دوی دې دلاس سفرې به ګلوري کولی چا به چاته سنوي خو دا غین علاوه ټول یو بل سره دښمنی او جنگونه نه دا غین علاوه به دوی سفرې دا په امن کې بنوي تجارت به په امن کې نه و د روانو ځل سره به قافله روانه کړو مال به راغسه پیسې راغسه بل به عملو کړه غر سبه ته واغستو سديس الصناعات وسربنو چې سامانی تیارولې د ټولو نه لري خلک او کمزوري خلک هغه داو لکه د نور قومونه چې په هغه وخت کې هغه به سامانونه تیارول او جوړول به دوی سره ایسوم نو او دا بعض ملکونه او بعض علاقې دي چې الته د کپړو جوړول دا به او دغه شند سرمنی وچول او رنگول دا پکې ولکه په یمن کې او د شام بعض علاقو کې خو غالبا حالات په جزیره العرب کې هغه داو چې دوی دي کسب نو چې دي صناعت وته نو معلوم خدغه تجارت به کو تجارت حالاتم کمزوري ځکه چې یو بل سره جنگ جګړه او دښمنیانه وي ټول د اقتصادي حالات په اخره کې درېمه خبره هغه ده په دوی کې خصيفاتهم او ظلم دي چې سړی دی یو قوم بد صفات بیانې او خصيفات ولا نه بیانې الله سبحانه وتعالى په قران کې د اهل کتابو تذکر کړی ده لیسو سوا لو یو شان ندي خلق بکیمش په دوی کې بعض صفات ډیر اوچت صفات پکې سبحان الله چې هغه نن سبا په ډیرو مسلمانانو کې نشته اولنې صفت چې په دوی کې وو اولنې خوې ډیر اوچت خوې هغه کرم او جود او ملمستیا کول او په دې به فخر کو او غالبا شاعری په وخت کې شاعرانو کوم شاعری کړی ده نو غالبا شاعری به بدی کې و پلانې چې دې کور دغه د خار په منځ کې دی د پلاني کور د کلی په منځ کې دا په منځ کې نو منځ کې مته دی چې هر چاته معلوم دی د پلاني د کور دیوالونه دنګ دي مته خلکو ته معلوم دی د پلاني په کور کې ایرډ را یعنی دی چې الته په خلډیر کې دا قسمه خبره به دوی کوله دا به فخر غنو او دا صفت په دوی کې وو لا شک پدې کې شک نشته او ما څه دومره وخت نشته چې ما تاسو ته د عربو بعض حالات بینول بعض واقعي تاسو به راشي چې دوی کې د میلمستیا او د کرم او د غټ زړه او د میلمه خیال ساتل د صفت په دوی کې څنګه وو یو واقع دوی ته اشاره کوم په دوی کې مشهور کس چې هغه ډیر غنیو هغه حاتم الطایی حاتم الطایی دومره غنی انسان او دومره کرم والا انسان او دومره د میلمستیا وکوله چې وسوم چې څوک ډیر غنی او خرچه کوي نو ته خو دې سهیله که حاتم الطایی ځان یې هغه جوړ کړي او هغه یو پیر کور ته راغی چې کور ته راغی نه مال خرچ کړو نه کې خمالدار سره چې کور ته راغی دا بچي وګیو
او خزه دا قصه بیانې وې زمونږ بچی چې دی وږي او خوراک سنو ما خاونته و حاتم ته ما سره سنشتي په څه طریقه باندې ما شومان موږ ودکړو نو بدی کې یو زنانه له وری وټاکو چې ورته د کولو کوی شي چې لوي ما شومان زما وږي او سنشتي او جاړي ناغه بهر ته وته خزه ته سکه وی چاړه راک ولازم چې بهر ورغه یو اسو د قیمتي اس چې خلکو په دبسي ډیر دغه کړي د بمګره خرڅ کړي نه خرڅو هغه اس حلال کو او بیا زنانه ته وی دغه اس ته پروت ته چې 100 زره کې کو د خپل بچو لای ویس دا ګور ډیر غټ سره غواړي چې تاسو ووري چې دا به سي معمولی خبره اس پاغه ټینګ کې بیا دغه سره چې کوم سو خمالدار سره دغه اس دي زنانه پر ور کوله خپل بچي وږي ود شو دا څومره خصيفت ته چې د ډیر مسلمانانو کې نشته دي مسلمان به ته ډیر کم ملوي چې خپل بچي به وږي د پردي غم به سره دي ډیر کم به ته ملوي شي ډیر کم به ته ملوي شي دغه شان خپل وي چاته ورته پوسو کو دي حاتم نوي د خپل ځان کریم انسان ته چې معلوم دي هغه یو کس ویلی دی هغه زمانم زیات وي وی څنګه وی هغه ماشوم الکو او یزو سره ناسو منو مالې چاړې واغسته لس بيزي وی دا سره لس ناغه یو به ګالاله کړو دغه مغزي مال راوړو وی دا وخره ناغه په ما ډیر خواږه ولګیدو وی مجدا شیخ ډیر مزدار جوبیا به تو راوړو به وی چې کله خوراکو کو بار تر وته ناغه لس وانه بيزي هغه ټول للی شي او ټول ویني شي به دي صرف د سر جدا کولو د پاره بس سرونه دې صرف غشتو نور ټول د قشم پرتی ایموته چې د دې سکړي وی چې ستا خو خو وینو بیا خو دې کې بوخل نشو کولای کنه نبی او د خلکو تاول سور کړو وی ما ول 1500 بيزي ورکړي په انعام کې او 300 خان ول ورکړو خو سم دا شریف په هغه لک چې په ما باندې کم دغه راولې د احسان د زلمرګ پوری نشم پوره کول خلکو ته خو ډیر څو ورکړو 1500 بيزي 300 خان د تا ورکړی تا ور ډیر څو ورکړي هغه نه هغه زمانه تکړه وې څنګه وې داغه سره د قلس وی پوره مال راکړي ما سره ډیرو نه مولک څو ورکړي او داغه سره د لک څو هغه پوره راکړي مال نو هغه لک زمانه تکړه شو کړ تاسو خلکو بدوي کی عبد الله ابن جدعان دا مشهور سره په دوی کې چې د ملمو په ملمستیا کې او په کرم کې څوک به ورغه پیسې به ورکړي خمالدار سره بیا بوډا شو چې بوډا شو نه دی بچو او دی رونو دی په پابندي ولګواله چې خرچي پوره حساب کتاب به زمونږ سره ته به د روپۍ باسچا سره نه کې ځکه چې کله زور ورو تکړه نو بیا خو چې ته پوښتنه شو کول اوس کمزور شي چې سړی کمزور شي اکثر چې د کور کې د بوډا نه شي غریب ټول جیداد اور سره دی طریقه وته به سوخي دغه بچیو ته اکثر د بچیو د قمقلان وي ته نه پويږي په خبره ولکه د جیداد ټول دغه ناغه چې بوډا شو دی پابندي ولګول وي ته ټول مال تباکو وسی اسیم اخري عمر کې وسی موږ ته پرېره ځکه چې څوک براتو مکیټ څوک بمراتو او د دې سره به ملاقاتو کې زما د مسله به چې سبو سره به ورکول پاتې نو به چې کله بوډا شو به یو نوې طریقې زده کړې و هغه دا چې څوک به جوړه کوي زه غریب مو دي شو ته وتی نه وتی سره کوي سنشت نه بیا به ته وی را دي خوښنی او مضبوط گزار به ولا ورکو دي سړی له به ورکو ابه را شو پیسې مې وروختي خو نه ویلو چې نشته گزار سره راک وی چغې کوس هغه نو بچو بس کوي چغې کا او چې دماله گزار را کړې او زه خپل حق غواړم دومره پیسې په کار دي د زماده بچي به تعالی درکوي ناغو به چې کړه زامن بیرل وسی چې له و استپلر زواله مشران بکینستنو سو کو به زما دوره پیسې وکړي نو دا وخت طریقه و دي چې لازم به پیسې ورکې نو دا و پیسې راوځي ور به کړو لا دغه طریقې په اخر کې چې کله بوډا شو یعنی دومره کرم ولا خلک پاغو کیو دي خلک دي غریبانو سره به مرستي کوي تر شان پاغو کې د ډېر خصيفتو چې لوز به کو هغه به پورا کاو لوز به پورا کو دا پاغو کې ډېر خصيفتو چې تر دې چې د دې لوز د لاس سبب بچي به تیمړ شو ویني بم توي شوي کورونه به موران شو خو لوز به نه ماتو د دې خصيفت
چې د دې کمی نن سبا په من کې ډېر زیات دی. دریم او کې ښه صفت دا چې د خپل نفس د عزت به ډېر خیال ساتو، سخت خیال به ساتو، د لوږې نه که مړ کېږي او که هر څه کېږي خو ځان به یې نه بې عزته کوو. او د هغې د لاسه په او کې شجاعت او بهادري دا به ډېره زیاته وه. معمولي خبره به چې واورېده او د هغې نه به داسې بین راتو چې یعنې دوی ته د خلک ذلیله ښکاري، د هغې دپاره به یې تورې او غشي او دا به یې راواغستو، وینې به تویېدې، په سوونو کلونو به جنګونه کېدو، خو دغه خبره به یې نه وه خوښه چې دا صفت په ډېرو خلکو کې نشته. خصوصا د پیسو دپاره د خلکو هغه دین یې مو خرڅ کړی دی، هغه عزت یې مو خرڅ کړی دی او ځان یې په شرمونو شرمولی. ډېر خلک داسې شته چې د هغوی په مخ کې اهم شی دینار او درهم او ډالر او ریال او روپۍ دغه شی دی، نه که دی پکې بې عزته کېږي او که د خاندان پکې بې عزته کېږي او که د اسلام نه پکې لاس نیسي، خو د مقصد پیسې. په هغو کې دا نه وه. خپل ځان د عزت او د خاندان او د قوم به ډېر خیال ساتو. دغه په هغو کې دا ډېر ښه صفت و چې د یو شي اراده به یې وکړه، پخه اراده نه، بیا به دا کار لازم کوو. دا به کوم ډېر ښه صفت و چې عزم د هغو ډېر پوخ. پنځم صفت په هغو کې دا و چې صبر به یې کوو، حلم پکې و. اگر که دا په ټولو کې نه و، اگر که دا په ټولو کې نه و، خو دومره دی چې صبر ماده په بازو کې وه، ښه صبر به یې کوو. بل صفت په هغو کې دا و، ښه صفت پکې دا و چې غالبا هغه په دې بانډو کې اوسېدلي وو، په صحراګانو کې بدوانو، نو هغې موسم او هغه اخلاق هغې پې اثر کړی او ځکه په وړوکوالي باندې رسول صلی الله علیه وسلم چې دی په وړوکوالي باندې مور لېږلی او بهر ته، او دغه شان د صحابه کرامو سیرت کې موږ بیان کړي دي چې هغه په وړوکوالي باندې مور پلار بهر ته لېږلي، د دې لپاره چې هغه موسم سره دوی عادت شي، هغه سړیتوب پکې راشي، هغه طاقت او شجاعت او بهادري پکې راشي. نو په دوی کې دا صفت و. د دې ښارونو نه او د دې قسمه قصو نه به اکثر لري وو، نو ډېر ښه صفات په پکې دننه وو. زړور به وو، یریدو به د چا نه نه، دا صفت پکې ډېر و. او دغه شان سړیتوب پکې و او په دې به فخر کوو چې زه سړی یم. او ځکه ته د فایدې لپاره ذکر کوم چې چا به ګیره خریلې وه نو هغه ته به ډېر په سپک نظر باندې کتو، چې چا به ګیره خریلې وه هغه ته په سپک نظر کتو. او دا خبره په غور سره د هغه وروڼه واوري کوم چې ګیرې صفا کړي چې د جاهلیت په زمانه کې دغه خلکو چې هغه جاهلانو هغوی ته دا خبره سپکه ښکارېده چې یو سړی دی نري او دی دې رالګي او د مخ نه دې ویښته لرې کوي. خاورو کې پراته دي هغه خلک چې زه اوس راولم ورته وښیم چې میک اپ یې پکې هم کوي، راشي ویني میک اپ یې هم کوي، سرخي هم لګوي هلکان او پوډر هم لګوي، او دا تنګې جامې او دا جنکو په شان خبرې او دا نرم نرم جسمونه او دا نرم نرم عادتونه چې ګوره دوی ته به غوسه وایي. دا خبره به هغوی بده لګېده چې ګیره خریلې ده. او داسې واقعیت به کوم شته چې د عربو سیرت راوالي، پخوانی تاریخ راوالي، داسې سړي له به یې لور نه ورکوله، هغه سره به یې رشته نه کوله، ځکه چې دا ظاهري فرق دی د سړي او د ښځې په منځ کې، دا ظاهري فرق دی. او په دې بعضو ته د شیطان دا ښایسته کړې د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه ورته والعیاذ بالله بده ښکاره کړې ده. نو بد دغه کار کوي، یا به ګیره وړه کوي او یا به خري، او دا دواړه ښه بد ښکاري. کمې چې بالکل سبا کوي خو ډېر بد ښکاري، او دا کمې چې وړه کوي دیم بد ښکاري، ځکه چې کله ګیره پرېږدي او لاس ورنه وړي نو څه ویښته پکې لنډي څه وګرځي، دا خوند کوي. او دا کمې چې وړه کوي داسې نیغې کټ کړي نو هغه داسې ښکاري لکه جعلي ګیرې چې لګولي، نقلي، ښه بده ښکاري. نو هر طرف ته نقصان دی. او چې کله سړی ګیره پرېږدي ښایسته شي، خو پته نه شي دې خلکو ته به دې کې څه ښکاري. دا کم چې ګیرې خرۍ یا لرې کوي دوی ته به دې کې ځان ښه ښکاري، حالانکې دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی دې سړو له ورکړی، اوچت نعمت دی او ښایست دی. عائشہ رضی الله عنها چې وکړه قسم خوړو والذي زين الرجال باللحى، هغه الله مې قسم یې سړی وي په ګیرو باندې ښایسته کړی. ګیره دا د انسان ښایست دی. او د جاهلیت په زمانه کې
زه د هغه خبر نه کوم د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانه او د تابعینو په وخت کې خدای شوی خو د جاهلیت په زمانه کې هم دي واقعي شوی دي چې رچا به ګیره نه ونه هغه به ګرځېدو په دې دغه چې دا به څنګه راخیږي او ارمان به کو وی کچرته ګیره خرڅېدې نو ما به د جیداد او د مال او د هر څه مې قربان کړي خو چې ته دوه ډکی ګیره ملاو شي به دې بوت ځان دي شي صحیح کاری دو بدای او خصيفت الله سبحانه وتعالى هغه لور کړه د با صفاتو چې مو ته اشاره وکړه اگر که دغه کې اخلاق نور مو خدای به کې یوسو ما ذکر کو د دې خوینو د لاسه الله سبحانه وتعالى د قوم غوړه کړو چې پیغمبر به کرا ولیکو د خوینو به کې یو وجه دویمه وجه دا چې د دوی چې کوم موقع د جزیره العرب چې کوم جغرافي موقع ده د ډیره مناسب و دي لپاره چې د پیغمبر راشي لکه ته مکه مدینه ته ګوردا بالکل سنټر دی نو دا علاقه په جغرافي په لحاظ سره دا مناسب و دي لپاره چې د پیغمبر راشي او د دین بیا د اسلام د رڼا او د بیا خورشي او مخکلاړ شي د دې سره چې زمونږ د درسوم اختتام ته ورسېدو او د عربو اجتماعي حالات د عربو اقتصادي حالات او د عربو بعض خوونه د جاهلیت په وخت کې هغه ته موږ اشاره وکړه ان شاء الله پر روان درس کې پر روان بیان کې به د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو دغه خاندان او د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش څنګه شو او د ابرهه واقعه چې هغه راغلو او کعبه ورانوله دا به ان شاء الله د روان هفته کې به بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د سیرت په خیر سره ورسو او د کم چا سیرت چې بیانو الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي او الله سبحانه وتعالى زموږ مشران کشران ټول وبخي خصوصا زموږ امور پلار باندې الله خاص رحم وکي کم چې مړ دي الله دې په رحم وکي او کم چې ژوند دي الله سبحانه وتعالى دې ول برکتي ژوند ورکي او الله سبحانه وتعالى دې ول روغ صحت ورکي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.